رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی بلغوا عني ولو آية زمان اخوان تاسو ورسول نور خو د قرآن مجید کته ته یو آیات هم معلومه نور ته ورسوي او اخر پښتانه دا خبره کوي کنه مفتي سي ولا هرمن ته کړی و وې کته دا غواړي په دنیا کې چې دا معلوم کړي چې الله تعالی سره محبت شته کنه ته دا غواړي کنه چې په دنیا کې دا معلوم کړي چې الله تعالی سره محبت شته کنه څومره محبت الله تعالی سره ده نو هغه سي وعلامه حب الله علامه حب القرآن وکته الله سره محبتي ته دا غواړي چې الله تعالی سره محبت او ته د الله سره نو ته دا وګوره چې قرآن مجید سره تاسو څومره محبت ده قرآن مجید سره تا محبت زیات د شپې راځيږي د ورځ راځيږي هغه د قرآن تلاوت وکاو نو څومره چې تا قرآن سره محبت ده دومره محبت تاسو سره د رحمان باچا ده دومره محبت تاسو سره د الله پاک ده او که قرآن سره تا محبت نه رخلي نه تلاوت کوي نه زکه نه نور ترسه نو معلومي کې تاسو به د الله محبت نشته هغه افغانان وای کنه مشران وای کته غواړي چې الله پاک تاسو سره خبري وکړي او یا ته دا غواړې ته الله سره وغږېږي نو دوه حالات شو یو دا چې الله سره وغږېږي او دوم دا چې الله تاسو سره وغږېږي که ته غواړې چې الله پاک سره وغږېږي نو مونځ وکړه چې وکړه ته چې کله مونځ کوې نو ته الله سره وغږېږي الله پاک ته خبرې اوري دوم که ته دا غواړې چې رحمان باچا عرش والا ذات تا سره وغږېږي نو ته د قرآن مجید تلاوت کوه چې کله موږ تاسو د قرآن مجید تلاوت کوو نو دا د الله خبرې دي نو الله پاک غږېږي او موږ تاسو به اورو